د نن سه شنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امین خان متقی وایي د امریکا له لوري اسلامي امارت ته $1 هم نه دی ورکړل شوی. کومې مرستې چې راځي د بشرپاله سازمانونو له لوري افغانانو ته ورکول کیږي. د اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد وایي په افغانستان کې د محاکمو د فعالیت او شرعي احکامو د انفاذ په اړه د یونما تازه ادعاوې او اندېښنې بې اساسه دي. زیاتوي واقعیت دا ده چې په افغانستان کې قضایي سیستم له پخوا نه ډېر قوي او عدالت تامین شوی او د هیوادوالو حقوقو ته د اسلامي احکامو په رڼا کې رسیدګي کیږي. د کورنیو چارو وزارت په هیواد کې د ټکسي موټرو لپاره فیروزي رنګ ځانګړی کړ. په دې اړه د کورنیو چارو وزارت لومړی مرستیال مولوي محمد نبی عمري وایي چې ټکسي موټرو لپاره ځانګړی شوی رنګ په ټولو نړیوالو معیارونو برابر دی او په هیواد کې به د امنیت د لا ټینګښت، جنایي پیښو کمولو او ښاري ښکلا په رامنځته کولو کې ګټور ثابت شي. د اوسپنې پټلۍ اداره وایي چې له ایران څخه په توکو بار اورګاډي په ازمایښتي ډول د هرات ولایت روزنیک تمځای پورې خپل مزل په بریالیتوب سره بشپړ کړ. په دې تړاو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې نور به د افغانستان او ایران ترمنځ ډیری سوداګري د ریلګاډي په وسیله ترسره کیږي. د اطلاعات او کلتور وزارت وایي د فرانسې، ایټالیا، امریکا، تایوان، چین، هند، پاکستان او انګلستان هیوادونو لسګونه تنو سیلانیانو د بامیانو او یو شمېر نور ولایتونو له تاریخي ځایونو څخه لیدنه ترسره کړې ده. د بغلان ولایت د استخباراتو ریاست مجاهد ځواکونو له لوري هغه 15 تنه غله چې په شمالي سالنګ کې د کابل د زرګرانو د اتحادیې اړوند 1,08,14,000 سعودي ریال او 4,50,000 یورو بلخ ولایت ته د انتقال پر مهال غلا کړي وي ونیول شول. کابل ښاروالۍ وایي د 22مې ناحیې له سیمه ییزو شوراګانو سره د عامه پوهاوي غونډه ترسره شوه. د زابل ولایت د عامې روغتیا ریاست په چوکاټ کې د روږدو د درملنې 50 بستریز روغتون پرانستل شو.